بیر وایي ماله د غرونو د مرغو له غمه خوب نه راځي، ماله د غرونو د مرغو له غمه خوب نه راځي، چې څوک ظالم چرته په غرونو کې نشتر ووایي. موږه چې روغ یو خو زموږ د جواب هېڅوک نه وي، موږه چې روغ یو نو زموږ د جواب هېڅوک نه وي، موږه چې وران سو نو سیکان هم پېښور ووایي. خپل ورور مصور ته بلنه ورکوم چې راسي خپل لرلي سره سره شریک کړي. وای تر هغو مې قسم د کمالدار سو مصوره، تر هغو مې قسم د کمالدار سو مصوره، تر څو چې په پیسو د قید اعظم جناب فوټو وي. تر هغو مې قسم د کمالدار سو مصوره، تر څو چې په پیسو د قید اعظم جناب فوټو وي. غزل مې نه ده جوړه کړې، یو دوه څلوريزې دا به درته وایم، او ټلیفون هم راته راغی ګډي مې ډبوي. وایي څومره اچانک دربار ته ورغله، څومره اچانک دربار ته ورغله، پاته سو خامک دربار ته ورغله، څومره اچانک دربار ته ورغله، پاته سو خامک دربار ته ورغله. خدای خبر له خدایه بې څه غوښتې وي، خدای خبر له خدایه بې څه غوښتې وي، پیغله د نانک دربار ته ورغله. وای موږ خو هسې غلامان یو، موږ هسې غلامان پکښې اولتې، موږ هسې غلامان پکښې اولتې، ازادي دې د مودي د مور شیدې سي. موږ خو هسې غلامان پکښې اولتې، ازادي دې د مودي د مور شیدې سي. او په بدۍ کې د جلکو ورکول بند کړو، په بدۍ کې د جلکو ورکول بند کړو، د ناصرو د بیخي د مور شیدې سي. بل شی نسته را سره، یو ممتاز لالا یو شعر ده وایي سره دسملونه مې په لاسو کې دي، سره دسملونه مې په لاسو کې دي، لګیا یم اوښکې د ولس وچوم، چې پکښې ذکر د بابړې نه وي، په اخبارونو دې اودس وچوم. سره دسملونه مې په لاسو کې دي، باندې لګیا یم اوښکې د ولس وچوم، سره دسملونه مې په لاسو کې دي، لګیا یم اوښکې د ولس وچوم، چې پکښې ذکر د بابړې نه وي، په اخبارونو دې اودس وچوم. او یو شعر به سردار اشرف صاحب ته ډالۍ کو، وایي که زه په تا نه سوم خوږ او ته په ما نه سوې خوږ. کاکړ صاحب غږ درځي؟ که زه په تا نه سوم خوږ او ته په ما نه سوې خوږ، تا دې نانک ووایي ما دې بابا ګړندی. که زه په تا نه سوم خوږ او ته په ما نه سوې خوږ، که زه په تا نه سوم خوږ او ته په ما نه سوې خوږ، تا دې نانک ووایي ما دې بابا ګړندی. او سبا مې بیا د سفر نیت ده، د مور لاسونه ښکلوم له کوره ځم.